دلته یو هلک دی هغه خو چې ټتپت شي وي دوستانو ته راته ټایم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته پوه شو هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقو پیسې در سره وي دولت در سره ډېر او شنې تورې چای در سره میلاوي دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نو هر سړی به درنه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې دي یو دوه په لاره روان شپه پرې راغله چې شپه پرې راغله نو یو ونې لاندې څملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به م چېرته دوست ټکې نه اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو څلوېښتو کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلی دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلی چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد کې گیرد دست دوست دوستا باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تپ وکی ہوئی چی دوست آغا دوست دے چی دا مصیبت پا وقت کے دا بلا سنی سی داستا سنگا یارو چی پتا سخت رالنو دے در نونی لو خطو زمونگ زمانہ سخت در باندې رااله په ډاګه به دې پرېږدي او درنه به تښتي دوستي موستي ماما نشته خپلې مزدورۍ اوس تاسو ګورئ پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحبه په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی اجي صاحب راغی لکه خو راغی که نه کور دی د میردین جومات شو سورای ونی که نه اوس پرون یو مولانا دی پلار راضی د حج ما ته وایي چې داداجي مې راضي د حج نه او د جمعې په ورځې صدقه کول پکار دي اوس غریب سړی دی اوږې تږې د خدای نهر څه صدقه به کوې یعنې بس دیګونه میګونه به پخو دا خلق به راشي او به خوري یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو څو شرپتې په دې خوله وباسم مالزه زرکشه چې څه کې کوه تاسو سړیتوب حجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخی تاخی زامن راوغوښته چې راشئ وریجې وخورئ پلانی حج نه راغلی دی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما ملګري ته اواز کوي وایي تاله څېره جوړه کړم حجي ته ځو اوس څه کوې ده سره حجي ته روانې څېره ورته جوړه کړه نو هسې وایم قسم په خدای دی چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بدلېږي بوت یې را باندې بدلېږي که واده کې ګوري که په حج نه راځي او ګوري بیا چې حج ته ځي او ویې ګوري
مړي کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې او بلان دي تل تبوتلې او سل برمه لګیا دی او بن روزي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی او بو د پاره دومره خو پوهېږئ که نه او بلان دي زی هغه خدای دلتم کولی شي چې د تندې نم هلاک کی نو دا الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله او بلاندې بوتلې دوی دی دی روباسي کنه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنیم په سر اغستې ده ښه ورځ به نه ګورئ ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې ښه ورځ به نه ګورئ مرګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله پاسر کې الہونو د الہ معنا دا حیران کن عرش ته چې ګوره حیران بش عقل به کار نه کوي اوس نوې یو عذاب در باندې بل را روان دی هغه ته هم عقل کارو کی دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولې دي دې لبم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچي خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅې کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هر ورځ در باندې نوې نوې قهر نازلي هر ورځ تاسو خیال راغلی هر ورځ پوهېږئ نه په ځان خپېمانه به کله شي خپېمانه به هله شي چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووایي چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب میں در تصویری کړو اوه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اوه لارې بعض علما 12 لارې وایي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته ویل چې ورځه پې کنه ته خو خدای ځان ته وی کنه دی پول شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دې منسته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسا دریاب راګیر کو خو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسی سره د قومه تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړی که نه که نور په خبره نه پوهېږئ او د هر سړي دا غوږونه مې پړسول
څوک مړه خو به می کنه اسپیټال لا به مو وړي ډاکټرانو به اپریشن دوايانې پلانې ډینګړې دا خو کړي کنه دا خو رننګ شه دي تو په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته وایو سلسله چل کيو کله څه چل کيو کله څه چل لیکن چې الله رانی ولې یو رسختای ا ډاکټرانه بچ کولې شي بیا په دې خبره خپوي شوي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچ کولې فرعون خدای راونی وو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منم خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا سود نه لري اوس اسمه د ورخه تیر او په بیر تن جاروزی د ورخه تیر او په بیر تن جاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کړ بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه به در باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشحال شي اور ورځ باندې نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کما دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولیش ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولیش چالي هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ خو بوسو ولایو نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئ طالب بنئ پیر بنئ میا بنئ سید بنئ ار سره به په خپل ځای کې راټینګ کړي اوس ازاقه الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستولو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس سره جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لک تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لک تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان هله مولا څه چل کوي ما وروړه خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर دا دومره محکمه صرف روټي خلاصي دي چې زب اوس تخریبکار درته لاټوم او ګورم به دا محکمه څه کوي دا دغه لا تکړه دي اوس مل تبارو ګوري ولاړ به یو بزما دا خبرې لیکي مونږ په سي ډي وی ګرځي چې دیګر مولا چرته پیور منډه کوي خو نه